د پخوانیو افغان کمانډویانو په هکله تازه معلومات راغلل. د امریکا روزل شوي افغان کمانډویان د پوتین لپاره جنګیږي. تازه نړیوالو ورځپاڼو څه ویلي او په دې هکله یې کومې څرګندونې کړي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. میډل ایسټ مانیټور خپرونې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان کمانډو د پوتین لپاره جنګیږي لیکنه خپره کړې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغله لږ وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې هغه ځانګړي افغان ځواکونه چې د طالبانو پر ضد جنګېدل د اوکراین په ګټه د ماریوپول ښار په جګړه کې جنګیږي. خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي چې هماغه ځانګړي یا کمانډو ځواکونه د روسیې په ګټه په جګړه کې ښکېل دي. خپرونه وایي سره له دې چې امریکا پر افغان کمانډو ځواکونو سلګونه میلیارډه ډالره لګولي، دا ځواکونه اوس د اوکراین په جګړه کې د هغو روسي ملیشو ترڅنګ جنګیږي چې په واګنر ډلې مشهوره دي. د افغانستان د 20 کلنې جګړې په ترڅ کې امریکایي او بریتانیایي پوځیانو د افغان کمانډو او نورو ځواکونو پر روزلو، تجهیزولو او تمویلولو ډیر لګښت وکړ، څو له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې د افغانستان حکومت وساتي. میډل ایسټ مانیټور خپرونه وایي چې افغان کمانډو تر نورو افغان ځواکونو ښه روزل شوي دي، خو په عین حال کې د CIA له لوري ځینې روزل شوي افغان قطې د غیر قانوني وژنو او قانون ته د نه اطاعت په خاطر بدنام وه. خپرونه لیکي کله چې په 2021 کې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، د 20,000 او 13,000 ترمنځ کمانډو ځواکونه پاتې شول چې د طالبانو له لوري تعقیبېدل. د ګڼو راپورونو له مخې د افغان کمانډو ځواکونه ایران ته وتښتېدل او هلته د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې له لوري د ښه معاش او روسیې ته د هغو د کورنۍ د غړیو د لیږدولو په وعدو جلب و جذب شول. خپرونه زیاتوي د اوکراین د جګړې په لومړیو کې په واګنر ډلې پورې اړوند ټیلیګرام چینلونو د امریکا له لوري د افغان اردو لپاره د رانیولو هلیکوپترونو ویډیوګانې خپرې کړې چې د اوکراین پوځ ورڅخه کار اخلي. خو اوس چې بخموت سیمه د روسیې ځواکونو لپاره د جبهې لومړۍ کرښه ده، واګنر ډله په ټیلیګرام چینل کې د افغان کمانډو ځواکونو د استخدامولو اعلانونه کوي. بلخوا د بریتانیا د ایسټرن آی خپرونې د لیکنې موضوع هم له افغانانو او اوکراینیانو سره تړاو لري. دې خپرونې لیکلي چې د لندن ښاروال صادق خان پر اوکراین د روسیې د یرغل له کالیزې سره هم مهاله د افغان او اوکرایني پناه غوښتونکو لپاره د 600 کورونو د جوړولو اعلان وکړ. د خپرونې د معلوماتو په اساس د لندن ښاروال د دې هدف لپاره 126 میلیون پاونډه ځانګړي کړي دي. په دې پیسو به نسبتاً ارزانه کورونه په بریتانیا کې افغان او اوکرایني کډوالو ته جوړ شي. په بریتانیا کې د کورونو د کموالي له کبله یو شمېر افغان کډوال له څه باندې 1 کال راهیسې په هوټلونو کې اوسي.